بیا هم ښه راغلاست. د ارشاد حج اوقاف وزارت مسلکي معین زابل ته د سفر پر مهال وویل چې په دې ولایت کې د یو شمېر مسجدونو د جوړېدو پلان لري. همداراز د یاد ولایت مسؤلینو او دیني عالمانو د حج اوقاف وزارت معین څخه د دې ولایت دیني عالمانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. نورحال د مختار احمد امیري په چمتو شوي راپور کې. د ارشاد حج اوقاف وزارت مسلکي معین زابل ته د خپل سفر پر مهال د یوې غونډې پر مهال د دې ولایت د لسګونو دیني عالمانو سره ولیدل. زمونږ سفر د دغه ګمرکات او مستوفیتونو د مساجدو د برآورد دپاره او بله د علما کرامو سره مساجد خاص کر د رسمي امامانو سره چې د منبر د طریق نه د اسلامي نظام تاییدات وشي او د دې دپاره کوم خنډونه وي هغه هوار شي او د خلکو تشویشات ختم شي. پر همدې مهال د زابل مرستیال والي هم د نظام د ساتنې لپاره د دیني عالمانو رول مهم وباله او زیاته کړه چې باید هغوی د ټولنې د اصلاح ترڅنګ د نظام د بقا لپاره کار وکړي. چې علما کرام دې متوجه شي د موږ او تاسې ځوان نسل یا په دغه شل کلنه مبارزه کې هغه کسان چې د هغوی مفکورې اوس هم لا اشغال دي، د هغوی فکرونه اوس هم اشغال دي. موږ او تاسې ولله الحمد تر هغه د قتل و قتال مرحلې راووتلو، خو دغه د اوسنی شرعي نظام د بقا دپاره دا یوه عظیم جهاد ده. په جوړه سوې غونډه کې دیني عالمانو ویل چې دا نظام زموږ خپل نظام دی، د پایښت او ملاتړ لپاره شپه او ورځ کار کوي. دوی هم دا ډول په غونډه کې خپلې یو شمېر غوښتنې هم شریکې کړې. چې مثلا دغه تعالی راته برابر شي. او دومه خبره دا ده چې شیخ صاحب محترم مکرم چې موږ ته باید کتابتون درته جوړ شي. نو موږ د حج اوقافو د ریاست د جناب شیخ الحدیث ثاقب صاحب څخه او بیا تر د ادارې له نورو ملګرو څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د زابل د ولایت د دومې درجې د اکمال طریقه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې د ارشاد حج اوقاف وزارت مسلکي معین د زابل وراخوا یو شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او هلته د دیني عالمانو او د سیمې د یو شمېر مسؤلینو سره لیدلي دي. ټولګړ چارو وزارت مسؤلین وایي په سالنګونو کې یو شمېر لوی